جنرال سمیع سادات د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته سلام وړاندې کړی او د پاکستان پر وړاندې د کلک غبرګون غوښتنه کړې. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. راپور نوای چې د افغانستان پخوانی پوځي جنرال سمیع سادات په خپلو تازه څرګندونو کې د افغانستان د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته سلام وړاندې کړی او هغه د دریځ ستاینه یې کړې ده. د خپره شویو معلوماتو له مخې جنرال سادات ویلي چې د افغانستان د خاورې دفاع د هر افغان مسؤلیت دی او هر هغه څوک چې د هیواد د خپلواکۍ او ملي حاکمیت د ساتنې لپاره هڅې کوي باید درناوی وشي. نوموړی ویلي چې مولوي محمد یعقوب مجاهد ته په سر سترګو سلام وړاندې کوم. د راپورونو له مخې جنرال سادات په خپلو خبرو کې د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او هغه ویلي چې افغانستان باید هر ډول بهرني فشار پر وړاندې خپل دریځ وساتي او د هیواد ملي ګټو دفاع وکړي. نوموړی په ځانګړي ډول د پاکستان یادونه کړې او ویلي ده که د افغانستان پر وړاندې کوم ګواښ رامنځته شي باید ورته مناسب او قوي ځواب ورکړل شي. د هغه په وینا د افغانستان ملي حاکمیت او د خاورې تمامیت باید خوندي وساتل شي. د راپورونو له مخې جنرال سمیع سادات همدارنګه ویلي که اړتیا پیښه شي نو دی چمتو دی چې د هیواد دفاع لپاره خپله ونډه واخلي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره هر افغان باید خپل مسؤلیت ادا کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول څرګندونې ښیي د افغانستان د پخواني پوځي او سیاسي شخصیتونو ترمنځ د هیواد د ملي ګټو په اړه ګډ احساس موجود دی. خو ځینې نور بیا ټینګار کوي چې داسې خبرونه په اړه باید له احتیاط کار واخیستل شي ترڅو ناسم معلومات د خپرېدو مخه ونیول شي. تر اوسه پورې د دې څرګندولو اړه کوم رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې، خو دا موضوع په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو بحثونو یو مهم موضوع ګرځېدلې ده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای